دا لږ او د جنۍ تاسو وینئ دا لږ او د جنۍ د خلکو دی وجري دي دا یو بل سره مینه کوله او دا د کور نه وتښتېدل او دا یې اوس وجري دي دا خبره څومره حقیقت ده او که دروغ ده دا خبره خلکو دې هر سړی دا راخلي او دا ویډیو شیر کوي لایک او د فالوور دپاره نو دا خبره بالکل دا دروغ ده او دا لږ او دا جنۍ بالکل جمدي دي دا چا نه دي وجلي نو خلک واسه خپل د لایک او دغه دپاره دا درې ورځې کېږي ډیزرټ ډېر په هر پلیټفارم باندې دا شیر کېږي دا جنۍ او هلک نو دا خبره بالکل دا جنۍ او هلک دا بالکل چا نه دي وجلي او خلک پکې قسم دروغ وایي و دې وجلې او هلک د مور او پلار د جنۍ مور او پلار نه منله او د جنۍ د هلک را نه ورکوله او بیا داسې کار وکړو د جنۍ وتښتوله او هغه د جنۍ ورور راووتل او د هلک او د جنۍ دواړه مړه کړو نو دا خبره ډیزرټ ډېره وایرل شوې ده د هر یو سړی دا خبره کوي او قسم خلک خواږې د عشق په باره کې خبرې کوي او خلکو ته غوږونه نیولي دي نو دا درېیمه ورځ ده درېیمه ورځ په ټیک ټاک کې فیسبوک کې یوټیوب کې هر شي کې دا د دې هلک او د جنۍ ویډیوګانې را روانې دي دا خبره بالکل دروغ ده چې دې تاسو ټیک ټاک اکاونټ تاسو دې ته لاړ شئ د خپل کمپیریزن اکاونټ دی هر سړي ته وایي ته خو مونږ لمر شوی دی او داسې دی او هغسې دی او هر سړی ته دا باره کې کمنټونه کوي او نه بالکل مړ نه دی خو دا جمدی دی خو خلکو مړ کړی دی هیڅ شي باره کې داسې دی او هغسې کړی دی نو ما دا ویډیو تاسو سره شریک کوم ځکه چې مونږ په دې باندې ویډیو نه جوړوله څو ورځې دي نو دا خبر ریل مونږ ته پته نه لګي او دروغ هم ځان راته وایي نو دا داسې مړ شوی داسې مړ شوی دی دا چې مړ وي او یو خبره دا ده چې ده به تاسو ته خپلې ویډیوګانې هم کتلې وي چې کومه کې وژلی دی ده به بیا تاسو د مړي تفسیران کتلې وي د کله یو سره یوه جنازه تفسیر لګولې که بله جنازه وي دا قسم چې د خلکو پښتني ویډیوګانې دا راخیستې وي او ډبلینګ کوي خپل د لایک او دې دپاره نو دې هغه موږ ویډیوګانې کولې ځکه چې مطمئنه ترې نو دا خبره د دروغ ښکاره کېده او ما خبره وشوله چې دروغ ده نو نن ما دغه تاسو ځکه د ریکارډ ویډیو جوړه کړه چې دا خبره بالکل دروغ ده نو نن سبا خلکو لایک او د فالو دپاره دغه ما نو ډېر ویډیوګانې شیر کوي او ما یو ویډیو په ټیک ټاک باندې شیر کړی وه صرف هېڅ هم سره نه خپل تفسیرونه سره سب لګولې هغه هم تقریبا ډېره وایرل شوې ده نو دا ټریننګ دی دا هر سړي دا ویډیوګانې جوړول ځکه چې وایرل کېدلې نو دا خبره بالکل دروغ وه مطلب ورته سره شریک کوم ځکه چې نن سبا خلک ډېر جمدي کسان راوالي او مړي کوي او بیا هغه مړ راوالي دوی ته جمدي کړي لکه دا نو مړ ډېر افسوس خبره دی یاره نو لږ افسوس پکار دی د جمدي خلک نه مه وژنئ مسلمانانو ځکه د خلکو د ژوند د سمودل مه رسوئ دا ویډیو تاسو سره شریک کوم که دا ویډیو فیسبوک پیج باندې ګورئ مخکې ملګرو چې لازمي شیر کړئ ځکه چې دا حل خبر شي دا خبره دروغ ده ټول په دې باندې خوشحالي چې دا خبره دروغ ده نو ډېره مهرباني ویډیو کتلو والسلام